کله سفر او کله حضر، کله د شپې او کله د ورځې. نو قرآن کریم دا د الله کتاب دی، آخري کتاب دی، په آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. دا یو د خیر کتاب دی، یو د برکتونو کتاب دی. د کوم شي چې د الله د کتاب سره نسبت پیدا شي، د الله کتاب عزتمن دی، عزتمن ذات کتاب دی، هغه شي الله عزت ورکوي. محترم مولوی صاحب راغلی، جزاکم الله خیر.